سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشئ نن 15 چې د 1999 کال د سلواغې له دویمې او د 2021 کال د جنوري له 21 سره برابر ده. په مولروهي نیوز د نن شپې خبري ټولګي ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. قیصري وايي بلخ کې ترور غلا او اختطاف ته استاد آتا کسان کوي. محسن داوړ وايي هیله لرم د امریکا نوی حکومت په د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي. صلاح الدین رباني 4 لسیزې کېږي امریکا زموږ لپاره قرباني ورکوي. د کمونیزم او تروریزم خلاف جګړه کې راسره دي. او بایدن په لومړۍ کاري ورځ د 15 فرمانونو صادرولو سره د ټرمپ ځینې اقدامات لغوه کړل. قیصري وايي بلخ کې ترور غلا او اختطاف د استاد آتا کسان کوي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ پخوانی ولسوال د عبدالرشید دوستم پوځي استازي نظام الدین قیصري له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې بلخ ولایت کې وسلوالې غلاوې د انسان تښتونې پیښې او ترور د استاد آتا کسان کوي. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دی له چا نه ویریږي او دا وایي چې د بلخ د نامنۍ تر شا د جنرال آتا د کسانو لاس دی. قیصري ویلي دي چې په دې اړه د بلخ له والي سره هم کتلي او ورته ویلي دي خو څه یې نه دي کړي. نظام الدین قیصري دا هم ویلي دي چې په دې اړه له کابل راغلي پلاو ته هم معلومات ورکړي او د په دې اړه دقیق معلومات لري چې ورته کارونه د عطا محمد نور کسان کوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې ولسمشر غني د بلخ حکومتي کسانو ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې عبدالرؤف نومي تښتول شوی کس آزاد نشي نو ټول لوړپوړي چارواکي به له دندو ګوښه کړي. محسن داوړ وایي هیله لرم د امریکا نوی حکومت په د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ د امریکا متحده ایالاتو نوي ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ ترڅنګ له ده غوښتي چې د افغانستان د سولې بهیر په اړه جدي اوسي. محسن داوړ پر خپل ټویټر اکاونټ لیکلی دی چې افغانان له لسیزو پورې یوې تپل شوې جګړه کې دي او نسلونه یې د نورو د ګټو جګړه کې قرباني ورکړې. محسن داوړ وړاندې زیاته کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د سترو هیوادونو د ګټو جګړه ده پای ته د رسیدو لپاره یې باید هڅې وشي. رباني وایي 4 لسیزې کېږي چې امریکا زموږ لپاره قرباني ورکوي. د کمونیزم او تروریزم خلاف جګړو کې راسره ده. د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني د امریکا متحده ایالاتو نوي ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلي او له افغانستان سره د متحده ایالاتو ملاتړ یې ستایلی دی. رباني پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلی دي چې د امریکا متحده ایالاتو حکومتونه له تیرو 4 لسیزو د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. د کمونیزم او تروریزم پر ضد جګړو کې د افغانستان ملاتړ کړی او په تیرو 20 کلونو کې عملی قربانۍ ورکړي دي. صلاح الدین رباني لیکلی دي چې که څه هم له 2001 کال راهیسې د امریکا حکومت او نړیوالې ټولنې افغانستان سره ډېرې همکارۍ کړې دي خو د افغانستان حکومتونو له دغه فرصتونو وړ استفاده نه ده کړې. نوموړي د امریکا متحده ایالاتو له نوي حکومت او په ځانګړي ډول له ولسمشر جو بایدن غوښتي دي چې داسې سیاست د افغانستان په اړه ولري چې دغه هیواد کې د ولسواکۍ او همپالنې سبب شي. د افغانستان د ښوونکو ټولنیز ملاتړ ټولنې غړو د پارلمان د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې پکې د ښوونکو د معاشونو لوړېدو غوښتنه شوې. د دې ټولنې مسؤلینو ختیځ کې د ښوونکو لپاره د حق غوښتنې کنفرانس ترسره کړ او له حکومت څخه یې د نمروده ورکړې د علمي سویې د لوړېدو او نورو امتیازاتو غوښتنه وکړه. د ښوونکو استازي وایي که غوښتنې یې ونه منل شي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي. د ښوونکي بخ بیداره شوی. پارلمان له حکومت د معاشونو لوړېدل غواړي او د ښوونکو د ټولنیز ملاتړ ټولنې مسؤلین د پارلمان د دې غوښتنې د ملاتړ ترڅنګ له حکومته ښوونکو سره د استوګنې لپاره د ژمنو شوو نمرو په امتیازي ډول د ښوونکو د تحصیلي درجې لوړېدو او نورو امتیازاتو غوښتنه کوي. پارلمان په دې وروستیو کې د ښوونکو او د ټیټ رتبه مامورینو د معاش د لوړېدو لپاره غوښتنه راپورته کړه او په دې غوښتنه باندې خوشبختانه کلک ولاړ دي. موږ د پارلمان د دې دریځ په کلکه باندې ملاتړ کوو. دې غږ ته باید انعکاس ورکړل شي تر څو هغه 14 پاسورونه زموږ لیسانس شي او هغه لیسانسونه چې دي هغې د دې ټولنې حمایه کوونکي دي. دی باید ماستران شي تر څو د ټولنې ته ښه خدمات وړاندې کړي. ښوونکو ته د تقاعد ورکړې ستونزمنه پروسه او د ښوونکو ګمارنو په پروسه کې د روڼتیا نشتون 2 نور لوی خنډونه دي چې ښوونکي ترې رنځوړي. خو له حکومتي مسؤلینو یې د حل غوښتنه کوي او وایي که مسؤلین د ستونزو په حل غلي پاتې شي نو دوی به یې پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي. موږ په حکومت باندې غږ دی چې د ښوونکو تقاعد
پروسه اسانه کا او دوی ته امتیازات په ټاکلي وخت باندې ورکا. د دې په څنګ کې تاسو شاهد یاستئ کله چې د پوهنې په برخه کې په ځانګړې توګه د ښوونکو د استخدام مسله راپورته کیږي نو په دې کې اورېدل کیږي چې پوره شفافیت چې باید موجودي پکې هغه نه دی موجود او که دغسې ونه شو نو دغه ټول ښوونکي د افغانستان په سطحه چې کوم دي او شروع به یې د نګرار نه وي او شروع به یې دغه د زون نه وي نو موږ مدني حرکتونه پیل کوو نو شاید درسونه به هم بند شي. د خصوصي ښوونځیو اتحادیې مسؤلین د پوهنې له وزارته ګیلې لري. وایي ښوونځیو کې د ښوونکو د ظرفیت لوړونې لپاره علمي سیمینارونه نه ترسره کیږي او زده کوونکو ته په وخت د اسنادو نه ورکړې ترڅنګ خصوصي ښوونځیو د کتابونو د ورکړې ژمنه یې هم نه ده عملي کړې. خصوصي ښوونځي هیڅ قسمه دولتي سیمینارونه نه لري. د پوهنې وزارت لخوا ورسره د کتابونو د ورکړې ژمنه شوې وه هغه ورته نه دي ورکړل شوي. همدغه رنګه د پوهنې وزارت د کوم کارونه چې دي هغه ډېر په سست طریقې سره روان دي. مثلا نتایج د 12 خلاص شي نو په میاشتو د هغوی د خوا شهادتنامې نه راځي. د پوهنې وزارت ویان د بیا په ځینو برخو کې د ښوونکو ستونزې حل شوي ښایي او د ځینو د حل ژمنه کوي. وایي ښوونکو ته یې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړې او د تحصیل کچې لوړېدو په برخه کې 15% 12 پاس ښوونکي 14 پاس شوي او د 14 پاسو د لیسانس کېدو غوښتنه یې له لوړو زده کړو وزارت سره شریکه کړې چې هلته یې په تمه دي. نجیبه آریان وایي که د نورو ملکي مامورینو معاشونه لوړېږي نو د ښوونکو معاشونه به هم ورسره لوړ شي. لړۍ پیل شوې ده. له 103 ښارګوټو 2 ښارګوټي یې توضیح شوي دي او د پاتو نمرو د خط اندازۍ ستونزې هم مخ په حلېدو دي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې زموږ همکاران دي هغوی ځمکه تشخیصي وروسته له هغې موږ ته راسپاري او د معرف وظیفه په دې برخه کې دا ده چې موږ مستحقین وپېژنو او ځمکې ورته وویشو. ترڅنګ یې د معاشاتو موضوع ده. که چیرې د ملکي خدمتونو د کارمندانو معاشات لوړېږي نو ښوونکي هم د دې یوه ستره برخه جوړوي. پارلمان د 1400 مالی کال بودیجه کې د ښوونکو او نورو ملکي ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو لوړېدو غوښتنه کړې او 2 ځله یې د مالی وزارت لخوا ورته وړاندې شوې بودیجه هم د دې کبله رد کړې ده چې د پارلمان دا غوښتنه یې نه وه منلې. خو ولسمشر بیا د پارلمان لخوا د بودیجې د رد لامل د وکیلانو شخصي غوښتنې بللې وي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم یو بهرنی خبر. بایدن په لومړی کاري ورځ د 15 فرمانونو صادرولو سره د ټرمپ ځینې اقدامات لغوه کړل. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو وروسته په خپله کاري لومړۍ ورځ 15 فرمانونه صادر کړي دي. جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ د مسلمانانو هیوادونو وګړو ته پر ورتګ د هیواد ته د پخواني ولسمشر بندیز لرې کړ. د کډوالو په اړه د ټرمپ تګلاره لغوه کړه. له مکسیکو سره د دیوال جوړولو پروژه لغوه کړې. د روغتیا له نړیوال سازمان د وتلو فرمان یې لغوه کړ. د اقلیم د ساتنې له نړیوال پروګرام سره بیرته یوځای شو او دغه راز یې ګڼ نور فرمانونه هم صادر کړل. هغه د لوړې تر مراسمو وروسته وویل چې په امریکا کې به د یووالي پرمختګ او رښتینې پراختیا لپاره کار کوي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا تاریخي او نړیوال هویت به بیرته راژوندی کړي. جو بایدن پرون د امریکا د متحده ایالاتو د 44م ولسمشر په توګه لوړه وکړه او د افغان ولسمشر ترڅنګ د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو د مبارکۍ ترڅنګ ترې افغان ولسمشر هیله څرګنده کړې ترڅو نوموړی به د کابل او واشنګټن ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیزي. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم ځینې اقتصادي خبرونه. د افغانستان د انرژۍ د چارو تنظیم ادارې مسؤلین وایي چې په خپلو اساسي اهدافو کې لري څو د دې ادارې له لارې په هیواد کې د برېښنا د تولید په برخه کې پراخ پرمختګونه رامنځته کړي څو د دې لارې هیواد په ځان بسیه کړي. بشپړ حال یې په راپور کې اورو. د افغانستان د انرژۍ د چارو تنظیم ادارې مسؤلین وایي چې په خپلو اساسي اهدافو کې لري ترڅو د دې ادارې له لارې په هیواد کې د برېښنا د تولید په برخه کې پراخ پرمختګونه رامنځته کړي څو د دې لارې هیواد په ځان بسیه کړي. د دې ادارې د پروګرامونو رئیس فرهاد محمودي چې نن یې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې رسنیو ته معلومات وړاندې کول وویل چې د 1499 مالي کال له ټاکل شوې بودیجې 92% بودیجه په مصرف رسولې او د دې ادارې د 1400 ټاکل شویو هدفونو یې نه تر اوسه ترلاسه شوي دي. در قسمت اول امنیت انرژی، در قسمت دوم اقتصاد انرژی و در مرحله سوم ما توجه ما به انرژی‌های پایدار یا انرژی‌های قابل تجدید می‌باشد. دیدگاه سکتور انرژی
این است که بتواند در یک مارکت نظارت شده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را برای ایجاد سیستم تامین برق مطمئن و پایدار برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کند. د نوموړي په وینا چې د 1999 کال په ترڅ کې د دې ادارې په چوکاټ کې مهم پرمختګونه رامنځته شوي او په لومړي ځل یې په هیواد کې د انرژۍ د تنظیم لپاره د قانون د تعدیل مسوده تصویب او ترڅنګ یې د دې ادارې لخوا د 15 کلن ستراتیژیک پلان کارونه بشپړ چې ژر به د چارو د لا ښه والي او په هیواد کې د انرژۍ د تقویت په موخه پلي شي. د محمودي په خبره چې د ادارې د خپلو هڅو په دوام روان کل د متحده ایالاتو د پرختیايي ادارې سره په هیواد کې د انرژۍ د تولید په برخه کې د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در قسمت اول به منظور قانونمند ساختن حکومتداری سکتور انرژی برق مسوده قانون ترتیب گردیده و آماده تعیین مراحل قانونی می باشد. دوستان عزیز، قبل از سالهای 2015 بعضی موضوعات خلاهای قانونی و حقوقی در سکتور انرژی افغانستان موجود داشت که خوشبختانه در این طی سالهای گذشته بعضی موارد قانونی را حل گردید که یکی از موارد مهم از قانون تنظیم خدمات انرژی برق بود که فعلا نافذ است و قانون مسوده قانون انرژی برق هم نیز ترتیب کرده که در طی مراحل می باشد. خوشبختانه در سال 1399 ما 4 پروژه را با جانب 4 کمپانی ها در قسمت از تولید از منابع انرژی قابل تجدید عقد قرارداد کردید که قرارداد خرید برق یا پاور پرچیز اگریمنت از با جانب شرکت محترم برشنام به امضا رسید. د انرژۍ د چارو د تنظیم اداره چې په هیواد کې د انرژۍ تنظیم چارې ترسره کوي د نوموړي په وینا چې د بریښنا انرژۍ خدمتونو د قانون سره سم د 3 طرزالعملونو وروستي کول د ادارې پورونو ترلاسه کول او له فساد سره مبارزه یې د دې ادارې له اساسي اقداماتو او اهدافو څخه دي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې تخنیکي مرستیال وایي چې هڅه کوي چې د هیواد اوبو مدیریت په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او د هیواد روانې اوبه مدیریت کړي. بشپړ حال په راپور کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې تخنیکي مرستیال وایي چې هڅه کوي چې د هیواد اوبو مدیریت په برخه کې ګامونه پورته کړي او د هیواد روانې اوبه مدیریت کړي. انجینر ویس بصیري چې نن یې ملت ته د حساب ورکونې په برنامه کې رسنیو ته معلومات وړاندې کول وویل چې د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې په 1999 کال کې وکولی شول چې د خپلې پراختیايي بودیجې 92 سلنه د بندونو، پروژو، سربندونو، کانالونو، سیندغاړو، تحکیماتو، تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې په مصرف ورسوي. په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړولو په اړه د ګاونډي هیوادونو چارواکو وروستۍ څرګندونو ته په کتو په دغه هیواد کې یو نظر دا دی چې په ځینو ولایتونو کې ناامني هلته د اوبو بندو د جوړېدو د مخنیوي لپاره رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې له افغانستانه ایران ته د بهیدونکو اوبو د کنټرول او مدیریت پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافات هم رامنځته شوي. د کندهار د شاتو تولید د تیر کال په پرتله 15 سلنه زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د اصلو د تولید د زیاتوالي علت د مچیو له روزنې سره د خلکو بلدتیا یادوي. پر همدې مهال د مچیو روزونکي د خپلو تولیداتو لپاره د کورنیو مارکیټونو ترڅنګ سیمه ییزو مارکیټونو سره د وصلېدو غوښتنه کوي. بشپړ حال یې له کندهار د قدرت الله رضوان په راپور کې. سهار د خپل فارم د صندوقونو ترڅنګ پیلوي. محمد یعقوب کندهار کې له کلونو راهیسې د خپل ورور سره یو ځای مچۍ پالي. هغه اوس د شاتو د مچیو 100 صندوقونه لري. یعقوب له خپل دې فارم څخه له کاله تر 1500 کیلو پورې شات ترلاسه کوي. دی وایي د شاتو د مچیو د روزنې کاروبار ګټور دی، خو تولید شوي شات یې باید بهرنیو هیوادونو ته واستول سي. تېر کال یې موږ ته په پسرلي کې 1000 کیلو اصل کړي دي، نو د اصلو بس بازار څه سره خراب دی. په دې خراب دی چې خلک په هغه کمزوري اصل نو بري اصل خلک دغه کې ملاوټ کوي، نو زموږ بازار یې خراب کړی دی. موږ د حکومت څخه دغه خواهش دی چې وروجانه د اصلو ته سم بازار پیدا کړي یا یو خوا ته ووځي. د شاتو په دې فارم کې شاوخوا 100 صندوقه موجود دي. د دغه فارم د مسؤلینو په وینا دغه صندوقونه هر کال 2 ځلې اصل ترې راوځي او هر صندوق 6 کیلو اصل تولیدوي.
سږکال کندهار کې د شاتو د تولید اندازه 9.5 ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله 15% زیات دی. تیر کال دغه ولایت کې د تولید شوو شاتو اندازه 24 ټنه وه. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت کې سږکال د شاتو د مچیو د روزنې د فارمونو شمیر هم 50 ته رسیدلی دی. د دغه اصلو د تولید علاوه په کندهار ولایت کې تقریبا 11 دانې خالص د اصلو پلورنځي جوړې شوې دي چې دا تقریبا 4 کاله مخکې په کندهار کې 2 دانې اصل پلورنځي وي خو د دې اوس په دغه 2-3 کالو کې تعداد تقریبا 11 ته ورسېدله چې دا هم د اصلو په کاروبار د خلکو په تشویق او د خلکو د خوا یعنی د تقاضا په زیاتوالي باندې دلالت کوي. دا مهال کندهار کې د وطني شاتو 11 پلورنځي شتون لري. د شاتو پلورونکي وایي د وطني شاتو بازار هم ښه دی. کاروبار د خدای فضل د ښه روان ده. یو کال نه تر بله زیاتېږي که نه اول کې هېڅ هم نه و ډېر کم شی د ورځې باغه کېدو بیا موږ دا دکانو ته تقریبا د کندهار ټول سوپر مارکېټو ته دا نورو د 30-40 دکانو ته مال ورکو ایښوده به هم پکې هغه به چې کله خرڅ شو بیا به موږ ته پیسې راکولې خو اوس الحمدلله په هغه دکانو کې زیاتو کې چې وځي هغې ته ورکوو ښه وځي او دلته به هم خلک مراجعه ډېره کوي د موږ ته اوس نظر اگر که دکانونه هم زیات شوي دي خو خلک خوردن زیات شوی دی د خلکو. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلینو ویلي چې دغه ولایت کې د تولید شوو شاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ لپاره هم د دوی هڅې روانې دي چې د دغه برخې په بشپړېدو سره به په بازار کې د افغاني شاتو اعتبار نور هم زیات سي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا ولا روهي نیوز د نن شپې خبري ټولګه تر بیا ښې چارې